په کندوز ملي راډیو ټلویزیون کې د قرآن کریم د 10 سپارو د ختم او ثبت وروستي آیاتونه لوستل کیږي. يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. د ختم دغه لړۍ شاوخوا 20 ورځې وړاندې د حافظ محمد صادق منصور له خوا د دغې رسنۍ د رهبرۍ په غوښتنه پیل شوې وه چې نن د یوې روحاني راټولېدنې په ترڅ کې پای ته ورسېده. د کندوز اطلاعات او کلتور رئیس د دغه ختم په ترسراوي کې د ملي راډیو ټلویزیون د رهبرۍ هڅې د قدر وړ وبللې او ویل قاري صاحب صادق منصور نه نړۍ مننه کوو. الله جل جلاله دې ده ته اجر ورکړي چې ډېر په شوق او ذوق باندې تقریبا 14 ورځې دلته ملي راډیو ټلویزیون ته د زحمت ایستل او تلو راغلی ده تر څو د کوم شوق او علاقه چې د قرآن کریم سره ده هغه په خپل زړه راښکونکي غږ سره دلته په سټوډیو کې په غږیزه بڼه باندې ثبت کړی ده چې په راتلونکي کې به د کندوز ملي راډیو ټلویزیون اداره د راډیو او ټلویزیون د لارې نه خپلو اوریدونکو ته اوروي. مالک یوم الدین. ورته مهال د کندوز ملي راډیو ټلویزیون امیر وویل د دینی خپرونو جوړول او نورو ته رسونه یې له کاري لومړیتوبونو څخه ده او په دې برخه کې به الله هڅه وکړي. قاري صاحب صادق منصور دغه برنامه د قرآن کریم پر مخ یوړله الحمدلله په شوق سره دا برنامه پر مخ یوړله او نن دغه د ختم ورځ و مسؤلین راغلي نور قاري صاحبان راغلي نو دا برنامه خلاص و الحمدلله. انشاءالله موږ په آینده کې چې داسې برنامې کومې دیني برنامې دي لکه سیرت نبوي ده دا هم په پلان کې لرو چې ثبت کړو او د رادیو ملي له لارې نشر کړو. کتاب لا ریب فیه. له دې سره حافظ محمد صادق منصور چې د قرآن عظیم الشان دغه ختم یې په یوازې ځان پای ته رسولی د کندوز ملي راډیو ټلویزیون له مشرتابه مننه کوي او وایي رادیو ټلویزیون ملي کندوز کې موږ د قرآن کریم په سټیډیو کې اول سپارې رانیولې تر 10 سپارې پورې ثبت کړ او اول د خادم صاحب نه او د رادیو ټلویزیون ملي کندوز نه جهان مننه کوو چې دوی موږ سره همکار وو په دې هغه کې چې دا مکمل قرآن کریم د مسلمانانو دپاره یو صدقه جاریه وي چې قرآن کریم زده کړې دپاره دوی تشویق شي چې قرآن کریم په څه طریقې سره خلق زده کوي. د اسلامي امارت د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې ټول علماء کرام خصوصا حفاظ کرام چې دوی داسې خلق دي چې د جامعي او فخر دی او جامعه په دوی باندې آباد ده نو دوی نه دا غوښتنه ده چې دغه خلکو په څنګ کې ودرېږي او دوی ملاتړ وکړي. د ونې وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته د کندوز ملي راډیو ټلویزیون د مشرتابه په نوښت دغې رسنۍ کې بېلابېلې دیني او کلتوري خپرونې د نشر په موخه رامنځته شوي او د دغې ملي رسنۍ مسؤلین په راتلونکي کې هم د دې ته ورته دیني پروګرامونو د دوام ژمنه کوي.